السلام علیکم. د سکون رادیو درنو اوریدونکو او د سکون سپورت درنو کتونکو هیله ده شبه یاست. افغانستان نن له بنګلادیش سره د 3 ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. دا سیالي به نن د افغانستان پر وخت غرمه 12 بجې او 10 دقیقې د بنګلادیش د چیتګانګ په ظهور احمد چوهدري لوبغالي کې ترسره شي. دا چې افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ څومره لوبې شوي، کومې لوبډلې ډېرې لوبې ګټلې او د کومې لوبډلې مورال قوي دی. موږ دغه لوبو ته لنډه کتنه کړې ده. تاسې دا معلومات راسره وګورئ او واورئ. له هغه وروسته د لښکرګاه ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره هم د افغانستان او بنګلادیش پر دغو لوبو ورسره غږېدلي راسره اوسئ. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبو تاریخ ته لنډه کتنه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې 11 ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې له منځه 7 لوبې بنګلادیش ګټلې او 4 افغانستان ګټلې دي. په یاد سیالۍ کې د ډیرو منډو جوړونکو په کتار کې مشفق الرحیم لومړی، محمود الله دوهم او تمیم اقبال بیا دریم ځای لري چې هر یو په ترتیب سره 312 314 او 304 زیاتې منډې لري چې په یوه سیالۍ کې 114 زیاتې منډې د لیټن داس کمار جوړې کړې دي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په درجه بندۍ کې بیا شکیب الله حسن لومړی، راشد خان دوهم او محمد نبی بیا دریم مقام لري چې په نوبت سره هر یوه 23 15 14 زیاتې وکټې اخیستې دي. په یوه لوبه کې د 90 منډو په ورکړې سره د 15 لوبغاړو سوځېدل د شکیب الله حسن غوره توپچونه ده. د نړیوالو ورځنیو لوبو په رنکینګ کې بنګلادیش هم او افغانستان بیا نه هم مقام لري. همداراز افغان لوبډلې له بنګلادیش سره 9 شل ورځې لوبې ترسره کړي چې 6 افغانستان ګټلې او یوازې 3 بنګلادیش ګټلې دي. د دغو سیالیو د ډیرو منډو جوړونکو په نوملړ کې محمود الله لومړی، مشفق الرحیم دوهم او محمد نبی بیا دریم ځای کې قرار لري چې هر یو په نوبت سره 104 150 او 190 زیاتې منډې لري. په یوه سیالۍ کې 4 زیاتې منډې د محمد نبی جوړې کړې دي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په کتار کې بیا راشد خان لومړی، شکیب الله حسن دوهم او مجيب الرحمن بیا دریم مقام کې ځای لري چې په ترتیب سره هر یو 11 زیاتې وکټې لري چې په یوه لوبه کې د 12 منډو په ورکړې سره د 4 لوبغاړو سوځېدل د راشد خان غوره توپچونه ده. د نړیوالو شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې بنګلادیش نهم او افغانستان بیا لسم مقام له ځان سره لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش سره 2 ټیسټ لوبې کړي چې یوه افغانستان ګټلې او یوه بنګلادیش ګټلې ده. دغه 2 لوبو کې د زیاتو منډو جوړونکو په کتار کې نجم الحسین شنټو لومړی، مومن الحق دوهم او اصغر افغان بیا دریم مقام کې قرار لري چې هر یو په ترتیب سره 290 192 زیاتې منډې لري. په یوې لوبه کې 114 زیاتې منډې د نجم الحسین شنټو جوړې کړې دي. د ډیرو وکټو اخیستونکو په نوملړ کې راشد خان لومړی، تاج الاسلام دوهم او مهدي حسن معراج بیا دریم مقام له ځان سره لري چې په ترتیب سره 11 وکټې ترلاسه کړي دي. په یوې لوبه کې د 9 منډو په ورکړې سره د 6 لوبغاړو سوځېدل د راشد خان غوره توپچونه کړې ده. تیر ورځ افغان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش په وړاندې د 3 ورځنیو او 2 شل ورځو لوبو لپاره یاد هیواد ته ورسېده چې افغان او بنګالي لوبډلې له وړاندې دغو 2 سیریزونو ته خپل سکواډونه اعلان کړل. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشري 19 کسیزه لوبډله او د شل ورځو لوبو لپاره د رشید خان په لوبډل مشري 14 کسیزه لوبډله اعلان کړل. همداراز د بنګلادیش کرکټ بورډ د ورځنیو لوبو لپاره د تمیم اقبال په لوبډل مشري 15 کسیزه لوبډله او د شل ورځو لوبو لپاره بیا د شکیب الله حسن په لوبډل مشري 15 کسیزه سکواډ اعلان کړ. افغان کرکټ ملي لوبډله به د بنګلادیش په وړاندې لومړی ورځنۍ لوبه نن د جولای پر 5 نیټه د افغانستان پر وخت د غرمه 12 بجې ترسره کړي. نصیر احمد فضلي، سکون رادیو. بیا هم ښه راسئ. هیله د معلومات مو د خوښې وړ ګرځېدلې. اوس زه د لښکرګاه ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره هم پر دغو لوبو ورسره غږېدلي یو. تاسې مرکې راسره وګورئ، راسره اوسئ. دغه لوب ته ډېر خوښ چې افغانستان ډېر خوشحاله یو. د دې لوبو ته موږ د ډېره وخت تمه وه چې د دې سکواډ څخه مو دا هیله درلودله چې یو چم کې د افغانستان د ټیم لپاره زموږ لپاره د افغانستان او بنګلادیش دغه را روان کم سیریز چې دی دې ته ډېر زیات لیوالی ولې چې افغانستان په کال کې ډېر کم سیریزونه کوي ولې چې د دې مالي لګښت یا هغه د کرکټ بورډ لخوا کم دغه چې دی هغه دی دونه وخت نه لري چې د غټو غټو تکړه هیوادو سره دی سیریزونه کښې دي. خو دغه کم سیریزونه چې دي نږدې دا زموږ
افغانانو لپاره ډېر ویاړ او ډېر د فخر ځای دی. د یوازینی کرکټ چې موږ ټول افغانانو ته خوشحالي راکړې ده. موږ د افغانستان دغه سړي ډېر خوشحاله یو، نو هیله لرو چې ښه لوبې وکړي او بنګلادیش ته ماته ورکړي، ځکه چې موږ سالي موږ ویل د افغانستان ډېرې زیاتې غلطۍ وکړې، نو انشاءالله چې غلطۍ باید تکرارېږي او باید جبران شي. موږ دا سیالي باید وګټو، په ښه ډول افغانانو ته باید خوشحالي ورکړل شي. بیا هم ښه راسي. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سکون سپورټ درنو لیدونکو هیله د معلومات او د لښکرګاه ښار د یو شمېر اوسېدونکو مرکې مو پر د دغې لوبلړۍ په اړه د خوښې وړ ګرځېدلې وې. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د لومړۍ یو ورځنۍ لوبې ژوندی بهیر هلمند کې له سکون 90.1 FM څخه مه هېروئ. تر بیا ښې چارې.